د افغانستان اتا څنګه انسان دی او د افغانستان اتا چې کوم دی د غریبانو سره مدد کوي نو آیا دغه اتا څومره پیسې لري او اتا د کوم ځای تعلق ساتي کار روزګار څه کوي او اتا څنګه انسان دی د ټول معلومات په تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم نو کوشش وکړئ چې ویډیو ته اخر وګورئ کله تا په اړه باندې معلومات اخیستل غواړئ السلام علیکم ملګرو زم تاسو ملګری سید جان ملګرو دا ویډیو اتا باره کې دا چې دا سوشل میډیا باندې ډېر زیات پین پالو دي نو زه به تاسو ته په دې ویډیو کې وایم چې اتا څنګه انسان دی آیا اتا د غریبانو حق خوري کنه خوري اتا د کم ځای سره تعلق ساتي اتا پیمل څه کار کوي او اتا خپل باندې څه کار کوي راځئ د دې ټول معلومات تاسو په دې ویډیو کې شریک کوم ویډیو ته اخر وګورئ دوستانو څنګه چې تاسو پیژنئ اتا چې د افغانستان سره تعلق ساتي او د استعروف مختار نجیب په سوشل میډیا باندې ډېر زیات پین پالو دي اتا چې کوم دین د افغانستان کې پیدا شوی د افغانستان تعلق ساتي د چې کوم پیمل دا نو هغه په توګه کې ژوند تیروي او دا چې دین یو په افضل جان دا دوی چې پاکستان کې وخت تیروي نو دوی پاکستان کې دي او د فیمیل کوم دین اتوګي کې دي او دا چې کوم دین خپل باندې انجینیرینګ ته کړی دي او دا غي سره دا سوشل میډیا یوز کوي او سوشل میډیا باندې زیات خپل کار کوي اته چې کوم دین غریبانو په پیسو کې یو روپۍ هم نه علي یعنی د خپل جیب په کې دی او خپل فاونډیشن کې د غریبانو سره مدد کوي نو د پاکستان سوشل ورکر دی او دا مایک ډېر بدنام کو خطا بای چې کوم دی هغه ډېر زیات خپل په صحیح طریقه سره یوز کوي نو تا بای چې کوم دی صرف د غریبانو مدد لپاره لګیا دي ځکه ول الله په سوشل میډیا باندې موږ عزت هم وکړي دي نو الله نو هم کامیاب کی دوستان دا اتا باندې معلومات او کوټ شرمای تاسو هم شریک ما خو یو معلومات دا چې اتا چې کوم دی په ځلجان د اتا روز دی کشاري روز دی نو دا معلومات مې تاسو هم شریک ما د ویډیو کو ټول ډیر زیات مننه سي جناب شي چینل هم سبسکرایب کړئ اوس مال دا کې اجازه ته د الله په امان